عزتمندو د عمل د پاره یو حدیث تاسو ته وایم هغه دا چې په دې باندې د وسنه عمل شروع کو. عبد الله بن سلام فرمایي چې رسول الله فرمایلی خلکو سلور کارونه کوي نو جنت ته په سلامتیا داخل شي. لومبه ابشو السلام، په معاشره کې سلام عام کوي چې چا سره ملاويږي نو دا وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نور الفاظ چې خدای دی وبخه او ستړی مشي او یا خیر را لیدا د پښتو الفاظ چې د کوپر الفاظ نه دي، خو ستا د مسلمان سره بړومبنه ملاقات د سشي د سلام وي چې کله له سلام کو الله بستا په عملنامه کې دیش نه کوي درکې کو به ان شاء الله داسې کنه. مونږ به سلام نه کوو که سلام راته بلو کی نو د سلام جواب نه ورکو. خدای دی وبخاو خیر علی د سلام جواب را باندې پاتې شي. د اوس نه بدا معمول جوړو. دیم د الله پیغمبر فرمایي چې واطعم الطعام، په خپل چم گاون کې غریب له لږه غونڅه ورکا یو 10 روپۍ ورکا د یو وخت ډوډۍ ورکا چې هغه ستا په دې خوشحالو کې شریک شي. نو انشاءالله کو به داسې که نه په خپل چم گاون کې به د غریب خیال ساتو. او دریم وسیلو الارحام، رشتې به بحال کوو، رشتې به یو ځای کوو، قرابت به ختمو نه بلکې نږدې کوو به. او څلورمو وصلو باللیل والناس نیام، په داسې حالت کې به الله ته ودرېږي او مونځ به کوې چې دا ټول خلک وده دي د تهجد مونځ به کوې. الله دې دا څلور وړه کارونه مونږ ته نصیب کړي. خو په دې باندې به انشاءالله د اوس نه عمل کوو. الله دې مالا او تاسو لا په دې چند خبرو باندې د عمل کولو طاقت او توفیق راکړي.